یو ځل بیا ګلونو مینوالو د موږ سره اوسئ. زموږ ذهني ځواک خپرونه دوام لري. نن راغلی یو نورستان ملي پارک د ښکلاګانو ډک وطن ته. د دې ځای متعلمین او زده کړیالانو سره به خبرې اترې کوو چې د دې ځای د آب و هوا او د ښکلو نظارو او د دې چمندونو کې څه ډول مطالعه ترسره کړې ده، د دې هغه ذهني وړتیا به وګورو. د موږ سره اوسئ. د موږ ذهني ځواک خپرونه دوام لري. یو ګلالی ځوان د موږ سره وینئ. سلام، ستړی مه شې، ښه راغلاست، هرکلی درته وایم. وعلیکم السلام، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. مننه، الله دې آباد لره. مبارک. نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ نوم مې محمد موسی دی، د نورستان ولایت د ایګل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس مهال په څه کې زده کړې کوې؟ اوس مهال د نورستان ولایت د لوړو زده کړو مؤسسې د تاریخ جغرافیه څانګې محصل یم. دا چې د تاریخ او جغرافیه څانګې محصل یې، دا راته ووایې د څه پوښتنه در ځینې وکړم؟ ولا پوښتنې خو ډېر دي، خو زما په کوم بخش دی، زما رشته د تاریخ جغرافیه په مربوط کوم پوښتنه چې کې مشکل نه ده. راته ووایه تاریخ د لومړي ځل لپاره په کوم هیواد کې ولیکل شوی؟ تاریخ په لومړي ځل لپاره په یونان هیواد کې ولیکل شوی. څو فیصده اطمیناني؟ 100%. 100%. نو ماته خو جاپان ښکاري. ولا محصل خو زه یم، تاریخ جغرافیه پښتو مسله کې شک نشته. ډېره مننه درنه کوم، ښه مطالعه درته غواړم. ستاسو نه ډېره مننه چې ګلونو مینوالو د موږ سره اوسئ. یو ګلالی ځوان د موږ سره دی. د ده سره به خبرې اترې کوو، د ده نه بعد د ده په اړه پوښتنې کوو چې زده کړې کوي یا نه. سلام، ستړی مه شې، ښه راغلاست، هرکلی درته وایم. علیکم السلام، ښه راغلاست تاسو ته وایم. مننه، الله دې ژوندی لره. دا راته وایې مبارک. نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ لږ کیمرې مخې ته تاو شې نو بده به نه وي. نوم مې خالد خان دی، د کونړ ولایت د غازي آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا چې د غازي آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یې، دا راته وایې فعلا زده کړې په کوم ځای کې کوي؟ د نورستان د پوهنتون د لوړې زده کړې مؤسسې. نورستان په څه شي ډپارټمنټ کې؟ ریاضي او فزیک کې. ریاضي او فزیک کې. دا راته ووایه یو پوښتنه در ځینې وکړم، څنګه به وي؟ وکړه. څه ډول پوښتنه نه وکړم؟ ذهني به او هم به چې دی د ریاضي پورې اړه ولري، داسې پوښتنه درنه وکړم، صحیح ده؟ وکړه، څه خبره. ښه، دا راته ووایه چې یو 4 متره ډاګه ده یا یو لرګی دی چې په ورځ کې یو متر کټ کوو، دا به څو ورځو کې کټ کوو؟ دا به تقریبا 4 ورځو کې به کټ کوو. 4 ورځو کې؟ اطمیناني؟ خندا د پسې لګوم نه خوښه دی؟ نه، بس یم. اطمیناني؟ زه خو یم په 3 ورځو کې کټ کېږي. نه. ځل بیا ګلونو مینوالو د موږ سره اوسئ. زموږ ذهني ځواک خپرونه دوام لري. یو ګلالی ځوان د موږ سره ده، د سره به خبرې اترې کوو. د موږ سره اوسئ. سلام، ستړی مه شئ. ستړی مه شئ. زموږ ننداره خپرونه ده، ښه راغلاست، هرکلی درته وایم. مبارک. نوم دې څه دی؟ نوم مې حزب الله دی. زده کړې کوې؟ هو. په څه شي کې زده کړې کوې؟ تاریخ او جغرافیه څنګه؟ تاریخ او جغرافیه څنګه کې خوښه دې نه ده یو پوښتنه در ځینې وکړم؟ ولې نه وي؟ څه ډول پوښتنه درنه وکړم؟ هره یوه. زموږ پوښتنه ده د تاریخ په باب باندې، امریکا د لومړي ځل لپاره چا کشف کړله او په کوم کال یې کشف کړه؟ کریسټف کولم په 1492 میلادي کال باندې. او زه خو یم چې امریکا سپوچ هم کشف کړې ده، بیا څه وې؟ په دواړو کشف کړه. نو ولې دې ونیو؟ دواړه په یو جز ګلونو مینوالو د موږ سره اوسئ. زموږ ذهني ځواک خپرونه دوام لري. یو ګلالی ځوان د موږ سره ده، د سره به خبرې اترې کوو. د موږ سره اوسئ. سلام، ستړی مه شئ، ښه راغلاست، هرکلی درته وایم. وعلیکم السلام، مننه وروره. زموږ ذهني ځواک خپرونه ده. مبارک. نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ نوم مې انورالدین دی، د کونړ ولایت د چپ ادارې اوسېدونکی یم. زده کړې یا تحصیل کوې؟ هو. د څه شي زده کړیال یې؟ نورستان ولایت کې د تعلیم تربیه پوهنځي تاریخ او جغرافیه محصل یم. دا چې تاریخ او جغرافیه محصل یې، خوښه دې نه ده یو پوښتنه در ځینې وکړم؟ وکړه، ولې نه؟ که چېرته د پوښتنه ځواب کړه، د 50 افغانیو چانس هم لري چې ترلاسه یې کړی. 50 افغاني دومره نه دي، خو انعام چې دی دا ډېر څه دي. دا راته ووایه چې
د لومړي ځل لپاره تاریخ چا ولیکه؟ لومړي ځل لپاره څنګه څه شی دې خوړلی دی غرمه؟ ولا دا نه درځي؟ نه نه مینوال زموږ سره اوسئ. زموږ ذهني ځواک خپرونه دوام لري او ګلالی ځوان دی د سر به خبرې اترې کوو. د موږ سره اوسئ. سلام ستړی مه شي. دا راته ووایه مبارک نوم دې څه دی؟ زما نوم نظیر الله دی، کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی. نظیر الله نامه دې ده او د وټپور اوسېدونکی یې. دا راته وایي زده کړې کوي؟ هو زده کړې کومه. په څه شي کې زده کړې کوي؟ نورستان پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځي تاریخ او جغرافیه محصل یم. دا چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د تاریخ او جغرافیه محصل یې خوښه دې نه ده؟ یو پوښتنه درځنې وکړه. ولې نه پوښتنه وکړه. دا راته ووایه په نړۍ کې تر ټولو لویه وچه کومه یوه ده؟ په نړۍ کې تر ټولو لویه وچه اسیا ده، چې دا د نړۍ په ټولو لویو وچو څخه ډېره زیاته پراخوالی یا غټه ده. اطمیناني ورنه بله پوښتنه هم درنه کومه. دا راته وایه د لمر برنۍ خوا د څه په نامه یادېږي؟ د هستې په نوم یادېږي. لمر 3 طبقې لري: هسته، منټل او قشر. دا د هستې په نوم یادېږي چې ډېره توده او ګرمه هوا تولیدوي یا په خپله جوړوي. اطمیناني ښه صحیح سل کنۍ ګوره باید پسې خندا لګوم. نه سل په سلو کې مطمئن. راغلو د یو محصل خواته چې ناست یو مطالعه کوي. د څخه به پوښتنه کوو چې څنګه زموږ پوښتنې ته درست ځواب یې او که نادرسته. سلام ستړی مه شي. ښه راغلاست هرکلی درته وایم. مننه، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ډېره مننه د تا نه هم. مبارک نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ نوم مې زبیر دی، د کونړ ولایت د دریفیج ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا چې د دریفیج ولسوالۍ اوسېدونکی دا راته ووایه زده کړې کوي یا نه؟ هو ولې نه. په څه شي کې زده کړې کوي؟ د نورستان ولایت د لوړو زده کړو مؤسسې د پښتو ډپارټمنټ کې. د پښتو ډپارټمنټ کې؟ دا خو ډېره ښه خبره ده. دا راته وایي یو پوښتنه درځنې وکړم څنګه به وي؟ ولې نه وکړه. څه ډول پوښتنه درڅخه وکړم؟ بس خو ستا ده هم د خپل ډپارټمنټ کې پوښتنه وکړه. څنګه ځواب به یې کړې؟ ولې نه. څه دې خوړلي دي؟ دا راته ووایه. مور درته بادام درکړي دي که نه؟ زه به سهار څه خوړلی دي؟ نه د بادام یې درکړي که نه؟ څه ناڅه خو خوړلی دي. ښه دا راته ووایه چې د لومړي ځل لپاره ګرامر چا ولیکو او په کوم هیواد کې ولیکه؟ لومړي ځل لپاره ګرامر په اریانا افغانستان کې ولیکل شو. د پانیني په نوم باندې یو سړي ولیکه. د پانیني په نوم باندې؟ هغه ګوره ما د کریسټف کولمب ښکاري. نه، پانیني په نوم باندې و. څو فیصده اطمیناني؟ 100%. ګزاره وکړه ګوره. انشاءالله. نه لږ څه ګزاره وکړه که نه بیا درپسې خندا لګوم ګوره. نه بس اطمیناني هم 100%. بس ډېره مننه درنه.